اللہ جل جلالہ په خپل عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بشک مونگا قرآن نازل کڑے دے و مونگ دے حفاظت کون کیو۔ اللہ دا قرآن دا حفاظت وعدہ فرمائے لے دا قرآن د دې د نازلېدلو د 1400 کالو نه زیات کلونه وشو. الحمدلله قرآن محفوظ دی او په دې قرآن کې څوک د یو ټکي زیاتې کمی نشي کولی. دا دنیا په اسبابو دا الله اسبابو ته محتاج نه دی. اللہ تبارک و تعالی بغیر دا اسباب هم یو کار کولی شي، خو ظاهری اسباب دا د دنیا خایس ته. دی وجه نه مونږ او تاسو ته د اسبابو د اختیارولو حکم دی چې تاسو اسباب اختیار کې د الله نه مدد وغواړئ او د الله په ذات باندې پوره یقین وکړئ. ستاسو د دنیا او د آخرت معاملات هغه به زه درست کم. که یو انسان په دنیا کې اوسیږي او اسباب نه اختیاروي او دی د یو څیز سوال د الله نه کوي، نو الله په دې قادر دی چې دله دغه څیز بغیر د اسباب ورکي. خو چونکې عادت د الله او سنت د الله په دنیا کې دا نه دی چې بغیر د اسبابو نه دی یو څیز ورکوي، نو دی وجه نه اسبابو ته حاجت دی. د انسان د پیدایش د پاره مور او پلار سبب دی. الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کو، نه مور و نه پلارو، بلکې د آدم علیه السلام نړوان نه په کائناتو کې یو انسان هم نو موجود. اللہ پیدا کو بغیر د اسبابونه. مور او پلار ته بنده محتاج دی په پیدایش کې. اللہ جل جلاله عیسی علیہ السلام پیدا کو بغیر د پلار نه. اللہ اسباب ته محتاج نه دی. اللہ تبارک و تعالی موسی علیہ السلام ته حکم وکړ، کاڼي ته امسار وغورځوله. د کاڼي نه الله 12 چینې روانې کړلې. اللہ اسباب ته محتاج نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوبو په لوټه کې خپل لاس مبارک کې خود د لاس نه اوبه روانې شوې. د الله د رسول د لاس په برکت سره هغه یو لوټه اوبه 1400 کسانو د هغې نه څکله مو کړل، سارو باندې مو څکلې او دسونه یې مو کړه او هغه اوبه هم هغه شان لوټه ډکه وه. الله اسبابو ته محتاج نه دی. نو الله جل جلاله بغیر د اسباب هم یو کار کولی شي. الله محتاج اسباب ته نه دی. منګ او تاسو محتاج یو او منګ او تاسو لم الله بغیر د اسباب یو څیز را کولی شي. خدا الله طریقه او سنت دا نه دی. الله د دنیا داسې پیدا کړې ده چې دی کې به اسباب اختیارې، د هغې نه بعد به په اسبابو باندې یقین نه کې. یقین به د الله په ذات باندې لري. اسباب به اختیار کې الله به هغه څیز موجود کی او الله به هغه خپل مقصد ته ورسوي، که هغه مقصد د دنیا مقصد وي او که د آخرت مقصد وي. نو الله د قرآن د حفاظت وعده فرمایلی ده. الله به د قرآن حفاظت کوي. د هغې دپاره الله تبارک و تعالی په دې دنیا کې داسې خلق پیدا کړي دي چې د هغوی په ذریعې سره الله د قرآن حفاظت کوي. د قرآن نړوان دی 100 صحیفې راغلی دي او د قرآن نړوان دی 3 غټ کتابونه راغلی دي. هغه د الله کتابونه. قرآن د الله کتاب هم دی، د الله کلام هم دی. خو په دنیا کې یو ځای کې هم د دغه کتابونو حافظ او قاری موجود نه دی او د قرآن حافظان او قاریان ډیر دي. دام د قرآن کمال دی. دا قرآن چې یادیږي نو دا د قاری او د حافظ کلام کمال نه دی چې دا قرآن یاد کړی دی. دا د الله جل جلاله د دې کتاب کمال دی او دا د قرآن اعجاز دی.
دا معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې دا 10 سپارې قرآن د دې په ویلو باندې بنده ستړي کېږي نه زړې ترې نه مړېږي. ګینې چې ډېر ښه کلام، ډېر ښه نظم، ډېر ښه غزل، ډېره ښه شاعري بنده یو ورځ ووایي، 2 ورځې ووایي، 3 ورځې، میاشتې ووایي، د هغې نه یې زړه موړ شي. په قرآن کې الله داسې یو لذت ایښی دی، داسې یو خوند یې پکې ایښی دی، د دې په ویلو باندې بنده مړېږي نه. نو دا قرآن چې یادېږي نو دام د قرآن کمال دی، دا د انسان کمال نه دی. انسان دومره لوی کتاب په یادو باندې نشي یادولی. بیا په دې قرآن کې چې کوم علوم پراته دي، په یو یو ټکي کې کوم علوم دي، په یو یو نقطې کې موږ ورته ټکي وایو، په یو یو ټاکي کې هغې کې څومره کمالات، څومره علوم پراته دي، د هغه علمونو احاطه کول هغه هم د انسان د وس نه بار خبره ده. چې کله یو بنده د قرآن په ویلو باندې قادر شي، دا مونږ چې درس نظامی وایو، 8 کاله د هلکانو او 6 کاله د زنانو نصاب دی. د دې نصاب مقصد دا دی چې کله دا نصاب بنده ووایي او د دې نه فارغ شي نو دی ایله د قرآن د پوهې قابل شي، خو چې په صحیح طریقه باندې ووایي. دی چې دا نصاب ووایي او دا کتابونه ووایي، دا دی د قرآن د زده کړې دپاره وایي. د دې مقصد دا دی چې دی په قرآن او په حدیث باندې پوه شي. نو د دې مطلب دا نه چې د سره ټول علم راغی او دی په هر څیز باندې عالم شو او د د علم نه یو خبره بار نه ده، بلکې د درس نظامی سره دی د دې اهل او جوګه شو چې دی اوس د قرآن په معنا باندې پوهېږي. اوس به د دې نه مخکې دی کوشش کوي، دی به طلب کوي، په دې علم کې به تبحر حاصلی، په دې کې به ځان له ملکه پیدا کوي او په دې کې به ځان له تجربه پیدا کوي، د قرآن د علوم او د حدیث علوم دا به را جمع کوي. په دې سره صرف دی دومره شي چې دی د نحو قیدي ووایي، د صرف قیدي ووایي، د منطق خبرې یادې کړي، د بلاغت خبرې یادې کړي، دی د اصول تفسیر خبرې یادې کړي، د اصول حدیث خبرې یادې کړي، د اصول فقه خبرې یادې کړي، او د دغه علومو په رڼا کې بیا د قرآن د هر یو آیت نه دی په هغې کې غور او فکر کوي، د اکابرو د صحابه کرامو د هغوی د تفاسیرو د هغوی د تشریحاتو مطابق دی قرآن باندې ځان پوهی. نو بیا د ده چې کله دا ټول عمر ختم شي دی د قرآن هغه علوم ختم نه کړي. یو عالم دا دعوه نشي کولی چې ما سره ټول علم دی یا قرآن کې چې څومره څه دي نو ما زده کړل، نه ده نه دي زده کړی، د ده چې څومره وسو د وکړه خو ده دا ټول علم د قرآن نه دی حاصل کړی. قرآن کې الله داسې علوم ایښي دي چې هغه د هغې احاطه څوک نشي کولی، هغه ټول څوک نشي را جمع کولی. نو قرآن الله یو داسې کلام او کتاب پیدا کړی دی. نو د دې قرآن الفاظ یادول دا هم لوی کمال دی او دا کمال د الله د دې کتاب دی او د دې انسان دا خوشبختی ده چې د دې قرآن د ویلو دپاره الله د ده انتخاب وکړو، د ده نه ښکلې خلک وو، د ده نه قابل خلک وو، د ده نه مالداره طاقتور خلک وو، خو دا کتاب الله خپل دې بنده له ورکړه. دی د شپه ورځ د الله شکر ادا کوي چې د الله شکر په دې باندې ادا کړي چې الله تبارک وتعالی په خپلو بندګانو کې زما انتخاب وکړو. وره خلک چې خپل ضروري څیز او قیمتي څیز اږدي نو د چا سره اږدي چې څوک یې خوښي په چا باندې اعتماد وي. قرآن د ټولو نه قیمتي نعمت د الله دی، د ټولو نه قیمتي کتاب د الله دی. د دې کتاب د حفاظت دپاره، د دې کتاب د حمل کولو او د اوچتولو دپاره او د دې کتاب د زده کولو دپاره چې الله د چا انتخاب وکړي دا په ده باندې الله ډېر لوی احسان وکړو. دی به شپه ورځ د الله شکر ادا کوي چې الحمدلله چې الله د خپل کتاب او د دین دپاره زما انتخاب وکړو. کله کله موږ لوی وکړو، موږ پوزه روانه وکړو چې یاره دا دین زده کول دا به څنګه او دا به زه څنګه زده کوم او دا نخرې پکې وکړو. دا د الله د طرف نه یو لوی نعمت دی. الله په خپلو بندګانو کې ستا انتخاب وکړه نو ته په دې باندې د الله شکر ادا کړه. الله دا نعمت هر چاله نه ورکوي. ډېر خلک داسې وي
د قرآن د زده کولو کوشش وکړي علم پسې سانټې واړئ الله وله نه ورکوي د ډېرو خلکو په کورنو کې داسې وي چې په کورنو خاندانونو کې الله نه پیدا کوي داسې خلک مولانا محمد عمر پالنپوري رحمه الله لوی بزرگ دی دارالعلوم دیوبند د علماو نه دی د هندوستان په علماو کې لوی سړی تیر شوی هغه فرمایي کم بنده چې هغه د عالم قدر نه کوي د زړه نه یو خاصی سیاست او چاپلوسی وي که نه چې په ظاهر باندې بنده هسې ځان داسې کوي او په زړه کې قدر نه وي یو بنده داسې چې د هغه په زړه کې قدر وي ظاهرا څه نه ښکاره کوي خو زړه کې قدر کوي نو وایي چې کم بنده د دین د عالم قدر نه کوي په زړه کې د ده قدر نه وي د ده سپکاوی کوي او ده ته سپک ګوري الله د ده په اوو نسلو کې د قرآن قاری او د قرآن عالم نه پیدا کوي دی به ډېر کوشش کوي او که چرته د ده په کوششونو باندې په دې کورنۍ کې داسې یو کس پیدا شو په دې بچو او نوسو کې چې قرآن یې پې ووې یاد یې که پې خو وروستو به هغه باغي کېږي هغه کې به هغه خوند د قاریانو د حافظانو د عالمانو نه وي د هغه ناسته پاسته به د عالمانو د قاریانو نه وي د هغه خبرې د هغه کارونه به د عالمانو د قاریانو نه وي دا ولې دې حاملینو د قرآن ته سپک ګوري الله رسول فرمایي اکرموا حملة القرآن فإن من أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله تاسو د حاملینو د قرآن قدر وکې اکرام او عزت وکې کم حاملین څوک دی چې چا د الله کلام اوچت کړی دی هغوی وله په سینه کې او په دماغو کې ځای ورکړی دی د قرآن حافظان قاریان عالمان طالبان د دوی قدر او احترام وکې عزت وکې اور رسول الله فرمایي فإن من اکرمهم فقد اکرمني بېشکه چا چې د دوی اکرام او عزت وکړه د زما اکرام او عزت وکړو د الله د رسول اکرام او عزت وکړو او بیا فرمایي هغه څوک ومن ابغضهم فقد ابغضني چا چې د دوی سره بغض وساته چا چې د دوی سره حسد وساته نفرت یې وساته فقد ابغضني بېشک هغه زما سره بغض وساته او بیا د الله رسول وایي ومن ابغضني فقد ابغض الله چا چې زما سره بغض وساته هغه د الله سره بغض وساته دا د الله دشمن دی نو د الله د دشمن په کور کې الله د خپل دین حفاظت کوونکی نه پیدا کوي نو دی وجه نه هغه فرمایي چې د داسې بنده په اوو نسلو کې اوو پیړو کې الله د دین قاری د دین حافظ او د دین عالم نه پیدا کوي ولې د سره د دې لوی نعمت قدر نشته د احساس ورسره نشته د دنیا ژوند خو داسې دی او اوس خو ډېر عجیبه شوی دی موږ او تاسو که خیال وکړو په کورونو کې چې کم بیماران پراته وي او ډاکټران وایي چې د ده میاشت ژوند دی او 2 میاشتې ژوند دی د ده دا ځای خراب دی ګردې فیل دي د ده زړه کې دا مسله ده او ده ته دا وکې هغه مریضان پراته دي او چې کوم روغ دي نو هغه ځي کشران وفات کېږي او چې ته د چا ذهنن چاته تیارې چې دی پسې به دی مړ کېږي هغه پاتې کېږي او هغه روغ ځي ستا ته تم هم نشته د دنیا د ژوند خو دغه حال دی هېڅ پته یې نه لګي چې کله به ځو د دې دنیا نه او د چا نمبر دی پسې د چا نمبر دی د دنیا ژوند دا ډېر قلیل او ډېر کم دی د دې ژوند دپاره خپل دایمي ژوند نه دی خرابول پکار د دې دنیا مفاد دا ډېر مختصر دی او د دې دنیا دا دولتونه د دې دنیا دا مشرۍ د دې دنیا دا عهدې دا ټول پاتې کېدونکي دي نو الله هم دې د دغه لوی بدبختۍ نه وساتي الله رسول فرمایي فإن من ابغضهم فقد ابغضني چا چې د دوی سره بغض وساته نفرت هغه زمانه نفرت وکړه ومن ابغضني فقد ابغض الله چا چې زمانه نفرت وکړو د الله نه نفرت وکړو نو دا ته د خالق او د مالک د هغه بې ادبي کې او دا د هغه سره بغض او نفرت ساتي الله هم د دې نه حفاظت فرمایي نو الله جل جلاله دا لوی احسان کوي په هغه بنده باندې چې چاله د دې کلام د دې علم ولا ورکي د دې پوهه ولا ورکي الحمدلله زمونږ او ستاسو د ملک مدارس ډیر دي او دا بیا د پښتنو په علاقه کې او بیا زمونږ په اشنغر کې الحمدلله نن سبا د اشنغر نه بخارا او سمرقند جوړ دی او بغداد ته نه جوړ دی
بخارا او سمرقند او بغداد په یو وخت کې د علم مراکزو د دنیا نه به خلق تلل او په دغه ځای کې به حدیث د کول په دغه ځای کې به علم حاصلو نن الحمدلله ستا د وشنغر نه بخارا او سمرقند جوړ دی خلق راځي علم حاصلی په زرګونو عالمان دلته جوړیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ویل کیږي او د احادیثو په باره کې د احادیثو د کتابونو په باره کې علما وی محدثین ترمذی شریف شو ابو داود شریف شو بخاری شریف شو مسلم شریف شو فرمایي چې کم ځای کې مسلم شریف پڑھاویږي کم ځای کې ابو داود شریف پڑھاویږي او ویل کیږي لوستل کیږي کم ځای کې بخاری شریف ویل کیږي وی د دې مثال داسې دی گویا کې دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست او خبرې کوي د حدیث او درس داسې مقام لري چې استاد ناست او شاګردانو ته احادیث وی د دې مثال داسې دی لکه دلته رسول الله ناست او خبرې کوي دا استاد څه وی دی د الله د رسول د خولې خبرې وی چې فلانې صحابي وی چې موږ رالو د الله رسول پسې مونځ وکړه او د مونږ نه بعد رسول الله پخې طرف باندې راتاو شو موږ ته وکتل مثال په طور او داسې خبرې او فرمایله نو دا څه دي دا د الله د رسول احوال بیانوي خبرې بیانوي وایي د دې احادیثو د کتابونو مثال داسې دی گویا کې دغه مجلس کې رسول الله ناست او په خپله باندې خبرې کوي دا ډېره لویه خوش قسمتي ده خو چې دې خوش قسمتۍ باندې څوک پوهېږي او چا سره قدر وي دا د الله ډېر لوی نعمت دی نو د دې اشنغر نه الحمدلله هغه زمانې بخارا او سمرقند هغه د دې نه جوړ دی خو هغه علاقو خلکو هغوی کمزوري ښکاره کړه د بغداد خلکو کمزوري ښکاره کړه د هغوی د علاقو نه دغه د دین خوند ختم شو بغداد په یو زمانه کې عراق د علم مرکزو کوفه د علم مرکزو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پکې امام ابو حنیفه صاحب پکې صحابه کرامو پکې علي صاحب پکې دوی د عراق چې دی نو د خپل دارالحکومت ګرځولی او دغلته به د مسلمانانو خلیفه ناستو لکه څنګه چې زمونږ اسلام آباد دی او هلته وزیر اعظم او صدر ناست وي او ټول ملک باندې حکومت کوي دقه شان زمونږ د مسلمانانو دارالخلافه چې وه هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عراق مقرر کړی او په کوفه کې به ناستو او دغه د مسلمانانو مرکزو صحابه کرام پکې د علم مراکزو خلق به راتلل حدیث به زده کول داسې یو وخت راغی چې تقی عثماني صاحب دامت برکاتو هم فرمایي وی زه بغداد ته لاړم وی بغداد کې مې تلاش شروع کړ چې دلته د دین یو مدرسه پیدا کړم او د هغې سره ملاقات وکړم وی زه د بغداد مدرسو ته لاړم نو هلته مدرسې چې وي هغه په اسلامیک یونیورسټو کې بدلې شوې وي فلانې اسلامیک یونیورسټي او فلانې اسلامیک یونیورسټي او د هغه ځای د حکومت لاندې چلیدلې نو زه چې هغه مدرسو ته ورغلم چې په یونیورسټو کې بدلې شوې وي په هغې کې چې کوم عالمانو لوی لوی عالمانو دا فلاني د فلاني ډکتورا کړې ده موږ ورته ډاکټر وایو هغې ورته دکتورا وایي دا فلاني دکتورا د دا کړې د دا کړې لکه څنګه چې جامع ازهر په مصر کې لویه مدرسه ده او ډېر لوی لوی علما پکې اوس هم شته دی څه وفات شول او د هغوی هغه استادان چې وګورئ نو د هغوی په سر باندې ټوپۍ هم نه وي د هغوی په مخونو باندې ګیرې نه وي او د هغوی لباس همغه د انګریزانو لباس دی تقي عثماني صاحب فرمایي زه وګرځېدم خو ما په یو مدرسه کې هغه خوند او لذت ونه لیده او هغه اثر مې پکې ونه لیده چې کوم اثر د صحابو او د اسلافو د سلف الصالحینو ما تپوس وکړو چې دلته داسې چېرته یو مدرسه شته چې هغوی په داسې طریقه باندې علم ښیي او داسې طریقه باندې علم حاصل کړی وي چې کومه زمونږ د اسلافو طریقه وه کم د امام ابو حنیفه صاحب طریقه وه د امام مالک وه د صحابه کرامو وه د اکابرو وه هغه شان یو مدرسه شته دی ما ته وایي چې دلته یو مدرسه شته دی د جنید بغدادي رحمه الله د مزار سره نږدې ده هغې کې یو عالم دی او هغه په مخکنۍ طریقې باندې علم حاصل کړی دی او هغه زړه طریقه باندې درس هم کوي وایي زه چې د هغه عالم ملاقات له لاړم وی هغه عالم رښتیا چې هغه د سلفو په شکل باندې او د هغوی په لباس باندې شکل هم برابر صورت هم برابر او لباس هم د علماو وی هغه چې زه ولیدم نو په جړا شو ما ته وی چې ته د کوم ځای نه راغلی ما چې د پاکستان نه راغلی وی چې ستاسو ځای کې مدارس
ما ورته چې الحمدلله مدارس خو په پاکستان کې ډیر دي ویل ته کم کتابونه ویل کېږي ما ورته د کتابونو نومونه واغشتل وی دغه عالم په جړه شو جړلې چې زما د په الله قسمي چې دا کتابونه نن په بغداد کې څوک پیژني نه هغه بغداد چې هغه د احادیثو د رسول الله مرکز د فقه مرکز د علم مرکز هغه بخارا او سمرقند چې هغه د علم مراکز او خلق براتل التبه د رسول الله احادیث د کل سندونه به غشتل او د هغې سند به رسول الله ته رسېده وی دلته کې دا کتابونه څوک پیژنیم نه او بیا ما ته په جړه کې وي چې مولانا هر یو څیز باندې تاسو چې دی نو هغې باندې راضي شئ او په هغې باندې که تاسو سره څوک خبره کوي نو ویې منئ خو دا خبره ګورئ چا سره هم ونه منئ چې هغوی ستاسو د نصاب نه دا کتابونه ختم کړي ګینې ستاسو په منځ کې به علما ختم شي او چې علما ختم شي څو کاله بعد د دین نقشه به بدله شي ما ته دین څوک ښیي عالم یې ښیي ما ته دا څوک ښیي چې رسول الله به مونځ څنګه کوو عالم یې ښیي فقه راته څوک ښیي دا حلال دی دا حرام دی دا مکروه دی دا مباح دی دا مستحب دی عالم یې ښیي دی کوم ځای زده کوي مدرسه کې نو چې ستا دغه د مین مدرسې دا نصاب بدل شو نو ستا نسل څو کاله بعد بدل شو په دې باندې بالکل چا سره تاسو خبره ونه کې چې دا کتابونه تاسو له نو زمونږ دا ظالمان هم لګیا دي مدارس چې دی نو د حکومت لاندې کوو او دا به د دې یو ځان لا وزارت یې جوړ کړی دی او یو ګیره خریلی جرنیل دی ریټیر هغې وله مشر کړی دی دا به د دې لاندې چلیږي هماغه سنت او طریقه باندې روان دي چې دا به یونیورسټۍ کو او د دې مدارسو نه به ډاکټران روزي انجینران به روزي او دې نه به د سافټویر انجینران روزي او پلانې نو موږ دا وایو چې ستا د کم د میډیکل د کم کالج نه انجینیر روت د میډیکل کالج کار خو دا دی چې د هغې نه به ډاکټر روزي د هغې نه خو انجینیر نه روزي او د انجینیرنګ چې کومه یونیورسټي ده نو د هغې کارداري چې د هغې نه به انجینران روزي د هغې کار خدا نه دی چې د هغې نه به ډاکټران روزي دغه شان د مدرسې چې کم کار دی په خپل کار کې الحمدلله هغه کامیابه ده د هغې نه عالمان روزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زده کوونکې د قرآن زده کوونکې او د قرآن په علومو کې غوټې وهونکي عالمان داسې عالمان چې الحمدلله هغه دین بالکل سالم نور مؤمنانو ته رسوي نو تاله د مدرسې نه تا ته چا وایي چې د مدرسې نه به ټیلران روزي او د مدرسې نه به ډاکټران روزي او د مدرسې نه به هغه به چې دی نو ګلکاران به ترې نه روزي او زمینداران به ترې نه روزي د مدرسې چې کم کار دی هغه کوي او الحمدلله ښه په اعلی طریقې سره کوي په دنیا کې د پاکستان چې کوم یونیورسټۍ دي په 500 د ټاپ یونیورسټۍ د ملک د دنیا په دنیا کې چې کومې 500 د ټاپ یونیورسټۍ دي دا مشهوره خبره ده په هغې کې د پاکستان یو یونیورسټي نشته دی او کومې چې مدارس دي د دنیا د ټاپ مدارس 10 مدارس په هغې کې 7 مدارس دا په پاکستان کې دي نو اوس پکار خدا ده چې د ټولې دنیا په 500 د ټاپ یونیورسټو کې ستا یو یونیورسټي هم نشته دی او د دنیا په 10 کې په 10 د ټاپ مدارسو کې ستا 7 مدارس په پاکستان کې دي نو د انصاف خبره خدا ده چې ته د خپل یونیورسټۍ مدارسو ته حواله کړه چې دا درله په ټاپ کې نو ته اوس څه وایې چې موږ دا موږ له راکړه چې د دې هم داسې حشر کړو لکه څنګه هم چې د یونیورسټو حشر وکړه او څنګه چې په هغې کې کم کار دی روان دی هغه شان دا وکړو نو الحمدلله په ښکلې طریقې سره علما خپل کار کوي دا د الله یو ډېر لوی فضل دی او دا علما چې وي په دې دا دین به ژوندي وي په دې مدارسو کې به د دین دا بزغلې تیارېږي او دا دین به جمدي وي سات په سات باندې دوی په هره خبره باندې نظر ساتي نو زما عزتمن نو قرآن الله د دې حفاظت کوي دې له به الله رجال پیدا کوي خلق به له پیدا کوي هغوی به دا قرآن وی او د هغې په ذریعې سره به د قرآن حفاظت کیږي بختور هغه انسان دی چې هغه الله د دې کار دپاره منتخب کی هغه له الله قرآن ورکي هغه له الله علم ورکي دا بنده چې د اوس نه تر مرګه پورې په سجده پروزي د دې نعمت شکر نشي ختمولی او نشي ادا کولی چې دله الله د خپل دین پویه ورکړې ده او دله الله خپل کلام ورکړی دی ځکه د الله کلام چې دی د الله د دین علم دا یو ډیر قدرمن چیز دی د الله او د رسول په نظر کې د الله او د رسول په نسبت باندې د قرآن او د دین نه بل قیمتي چیز نشته دی هغه الله دله ورکړی دی نو خلک چې خپل قیمتي چیز چاله ورکوي
هغه چاله ورکوي چې په چا یې زړه ښه کېږي. تا سره یو قیمتي څیز دی او اږدې نو چا سره به امانت اږدې چې په چا ستا اعتماد دی، په چا باندې د زړه ښه کېږي هغه له به یې ورکې. نو دغه شان الله تبارک وتعالی دا خپل کلام هر چاله نه ورکوي، د خپل کلام علم هر چاله نه ورکوي. الله د دې دپاره د خلکو انتخاب کړی دی، الله دې د هغوی حفاظت وکړي او الله دې دا خلک په دې خپلو ارادو کې ناکامه کړي. د علماو ډېر لوی خدمات دي په معاشره کې، د علماو ډېر لوی خدمات دي په هر میدان کې. الله تبارک وتعالی په دې کې